د نړیوال جام ټکنالوژي پکې کارول کیږي. د افغانستان او هند لوبې په لوړ معیار خپریږي. ستر ګوزار انګلستان په لومړۍ ورځ پاکستان له 101 منډو راټیټ کړ. او کارابین لیګ کې د محمد نبی او ګربز لوبډلې لوبه وګټله. د افغانستان او هند راتلونکي شلوريزې سیالۍ به د خپرونې له پلوه د فوټبال د 2014 نړیوال جام په کچه نوې بڼه ولري. دواړه لوبډلې به د سپټمبر په 14 او 15 او 18 نیټو په نوې ډلې کې سره مخامخ شي او د لوبو په خپرونه کې به مصنوعي ځیرکتیا، پرمختللې سپایډر کمره، له 600 څخه د زیات انځورونو په اثرات ثبتونکي ورو کمره او 3D یا درې بعدي آزاد لید وکارول شي. د آزاد درې بعدي لید ټکنالوژي له لارې به د لوبغاړو او لوبغاړو درې بعدي انځورونه جوړیږي څو د لوبې مهمې شیبې له بېلابېلو او نویو زاویو څخه وښودل شي. د دې لړۍ د خپرونې مشري به جیمي اوکفورد ترسره کوي چې له 2002 کال راهیسې د فوټبال د هر نړیوال جام په خپرونو کې کار کړی دی. په دې سره به د افغانستان او هند سیالۍ مینوالو ته د کرکټ له معمولي خپرونې څخه په بشپړه توګه نوې ننداره وړاندې کړي. د انګلستان او پاکستان ترمنځ د لومړۍ ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ انګلستان په هنګري لوبغالي کې پاکستان ته سخت ګوزارونه ورکړه. پاکستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې د 101 منډو په جوړولو وسوځېده چې عبدالله شفیق 1 منډې وکړې، خو د انګلستان توپ اچوونکو اولي روبنسن او جاش ټنګ په زړه پورې توپ اچونه وکړه او دواړو 15 ویکټې واخیستې. پاکستان یو مهال ښه روان و. عبدالله شفیق او امام الحق د 1 منډو ملګرتیا وکړه، خو وروسته یې په چټکۍ سره وروستۍ 8 ویکټې یوازې د 4 منډو په بدل کې له لاسه ورکړې. انګلستان بیا خپله لومړۍ پاڼۍ پیل کړه او د ورځې تر پای د 2 ویکټو په زیان 112 منډې جوړې کړې چې جاوروډ په 30 نه سوځېدلو منډو ولاړ دی. انګلستان اوس د پاکستان له لومړۍ پاڼۍ یوازې 9 منډې شاته دی او 8 ویکټې لا هم په لاس کې دي. د کارابین شلوريزه لیګ سیالیو لړۍ کې افغان لوبغاړي محمد نبی او ځلبیا د ګیانا مازون ویریرز لپاره ښه توپ اچونه وکړه، خو افغان توپوهونکی رحمان ګربز د دغه لوبې برخه نه و. د سینټ لویسیا کینګز پر وړاندې په دې سیالۍ کې نبی 3 اورونه توپ اچونه وکړه چې 26 منډې ورکړې او کومه ویکټ یې وانه اخیسته. سینټ لویسیا کینګز لومړی توپوهنه وکړه او په 20 اورونو کې 150 منډې جوړې کړې. ګیانا مازون ویریرز بیا هدف په 13.1 اورونو کې د 3 ویکټو په زیان سره پوره کړ او لوبه یې په 2 ویکټو وګټله. د ګیانا لپاره مایوندرا ډینډیال 50 او شرمن رشید په 11 توپونو 25 نه سوځلې منډې وکړې. د لوبې غوره لوبغاړی ډیوین پریټوریس و چې 3 مهمې ویکټې واخیستې.